ورحمة الله وبرکاته. روغ ټول د صحت په جامو کې به پټه کړي. دا د نن یو ځل بیا زه د پښتو انن یوټیوب چینل څخه تاسو سره د موضوع په ویډیو کې حاضر شوی یم چې په دې نوي ویډیو کې موږ تاسو زده کوو چې څنګه کولی شو خپل وټساپ ویریفای کوو. دوستانو که چېرې تاسو ویل لرئ چې تاسو وټساپ ته څوک لاسرسی ونه لري یا هیکر یا کوم بل لارې تاسو ته وټساپ ته څوک لاسرسی ونه لري نو تاسو کولی شئ چې په دا رقم باندې دې سیټینګ وکړئ نو تاسو به له هره مشکل څخه ځان وساتئ. نو دوستانو تاسو له لنډه غوښتنه کېږي هغه دا چې تاسو که چېرې زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست دا کومه ویډیو چې ګورئ د لاندې سره سبسکرایب بټن ووهئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته مخکې ورسېږي. دوستانو زه شروع کوم څنګه کولی شو خپل وټساپ موږ ویریفای کړو یعنې د هغه سیټینګ وکړو چې موږ وټساپ لاسرسی ونه لري. مثلا که تاسو ویل چې تاسو وټساپ ته څوک لاسرسی پیدا نه کړي یعنې هیکر له کوم خوا ورته رانه شي نو تاسو کولی شئ په دې سیټینګ سره د خپل وټساپ سیټینګ یعنې محفوظ وساتئ. دوستانو زه شروع کوم چې څنګه کولی شو موږ خپل وټساپ ویریفای کړو. نو تاسو له مخکې تاسو وټساپ کله چې وټساپ ته راغلی په دې اکاونټ کې درې ټکي نښان چې وي دا درې ډاټه تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو به تاسو راسي سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته راغلی دوستانو به تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړئ. په اکاونټ کې دوستانو تاسو د 2 سټیپ ویریفیکیشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې دوستانو کلیک وکړو دلته به تاسو د بل انټرفیس راشي. دوستانو دلته به تاسو انیبل باندې کلیک وکړئ. دوستانو دلته زه ورکوم 222 ورپسې بیا 333 ورکوم. دوستانو دلته بیا بل انټرفیس موږ ته راشي همدا کوډ به تاسو بیا ورکړئ او زه بېرته همدا ورکوم. دوستانو تاسو به ولیدئ چې مخته لاړو دلته دوستانو یو بل وینډو راخلاصېږي انټرفیس خلاصېږي چې دلته لیکلي add an email address to your account which will be used to reset your PIN if you forget to send. دلته لیکلي دي چې تاسو کولی شئ دلته خپل ایمیل ورکړئ که چېرې تاسو خپل پاسورډ تاسو نه هېر شي دا کوم پاسورډ چې مخکې ما ورکړ فین چې 222 323 دوستانو تاسو دلته دغه شین بټن باندې سکیپ لیکئ تاسو سکیپ کولی شئ. خو دوستانو موږ دلته راځو ایمیل ورکوو ځکه چې ایمیل دې لپاره ښه وي چې تاسو کله هغه پاسورډ تاسو نه وشي نو تاسو ته بیا د ایمیل ته راستئ. نو تاسو دلته ورکوم خپل ایمیل. دوستانو ما ولید خپل ایمیل مې ورکړو نو دوستانو دلته په نیکسټ دغه درجه نه کافي کومه په نیکسټ کې به تاسو دوباره هماغه ایمیل ورکړئ لکه مخکې مې چې ورکړو. دوستانو دغه ما ورکړ زه دلته فرست سیو باندې کلیک کوم. دلته به اپلای سیټینګ راځي. دوستانو تاسو ولیدل چې موږ وټساپ چې و هغه ویریفای شو. په دې رقم تاسو کولی شئ چې خپل وټساپ ویریفای کړئ له هر قسم مشکلاتو هیکرانو نه وساتئ. نو تاسو دلته ولیدل چې دغه ټیک مار علامه په دې باندې راغله 2 سټیپ ویریفیکیشن از انیبل شو. دوستانو تاسو به دلته په ډن باندې کلیک وکړئ. کله چې په ډن باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو وکړئ چې خپل تاسو وټساپ ویریفای شو. دلته به تاسو ډیسیبل کوئ چینج پین کوئ شي او چینج ایمیل تاسو کولی شئ. نو دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو پر چې زه تاسو سره حاضرېږم.